د الکهف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 13مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 110 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 45 آیت څخه اورئ. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. او ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم، دوی ته د دنیا د ژوندانه حقیقت په دې مثال سره وپوهوه چې نن موږ له اسمانه اوبه ورولې، نو د ځمکې شنیلی ښه زرغون شو او سبا همغه شنیلي بوس شول چې بادونه یې په هوا وړي. الله په هر څه باندې قادر دی. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. دغه مال او دغه اولاد یوازې د دنیوي ژوندانه یوه موقتي ښکلا ده. په اصل کې خو پایښت لرونکي نیکۍ ستا د رب په نزد د نتیجې په لحاظ سره ډېرې غوره دي او په همغو پورې ښې هیلې تړل کېدی شي. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. اندېښنه د هغې ورځې په کار ده چې کله مونږ غرونه وخوځو او ته ځمکه بیخي له غړه ومومې او مونږ به ټول انسانان په دغه ډول تر محاصرې لاندې را ټول کړو چې له مخکنیو وروستنیو نه یو به هم پرې نږدو. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. او ټول به ستا د رب حضور ته لیکي لیکي وړاندې کړی شي. دا دی وګورئ راغلی که نه، تاسې مونږ ته په همغه شان لکه چې مونږ تاسې لومړی ځل پیدا کړي وئ. تاسې خو دا ګڼلې وه چې مونږ ستاسې لپاره د کومې وعدې وخت نه دی ټاکلی. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. او د عملنامې کتاب به مخې ته کیښودل شي. په هغه وخت کې به ته وګورې چې مجرمان به د خپل ژوند د کتاب ثبت شوو چارو نه ویریدونکي وي او ویونکي به وي چې های زمونږ بده بخته، دا څنګه کتاب دی چې زمونږ هیڅ وړوکی غټ حرکت داسې نه دی پاتې چې په ده کې درد شوی نه وي. هر څه چې هغوی کړي وو هغه ټول به خپلې مخې ته حاضر ومومي او ستا رب به پر هیچا یو بڅری ظلم ونه کړي. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. یاد کړه چې کله مونږ پرښتو ته وویل چې آدم علیه السلام ته سجده وکړئ نو هغوی سجده وکړه خو ابلیس ونه کړه. هغه له پیریانو څخه و ځکه د خپل رب د حکم له منلو نه ووت. اوس آیا تاسې له ما څخه پرته هغه او د هغه زوزات خپل سرپرستان نیسئ په داسې حال کې چې هغوی ستاسې دښمنان دي؟ ډېره ناوړه بدله ده چې ظالمان یې غوره کوي. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما د اسمانونو او ځمکې د پیدا کولو په وخت کې هغوی نه رابللي او نه مې پخپله د هغو په پیدایښت کې هغوی شریک کړي وو. زما دا کار نه دی چې ګمراه کوونکي خپل مرستیالان وګرځوم.
ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. او دغه کسان به په هغه ورځ څه وکړي چې د دوی رب دوی ته ووایي چې اوس هغه هستۍ راوبلئ چې هغه مو له ما سره شریکان ګڼلي وو. دوی به هغه وبلي خو هغوی به د دوی مرستې ته رانشي او موږ به د هغو په منځ کې د تباهۍ همدا یوه کنده شریکه کړو. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ټول مجرمان به په هغه ورځ اور وویني او وبانګیري چې اوس هغوی پکې لویدونکي دي او هغوی به له هغه څخه د ژغورل کېدو هیڅ د پناه ځای ونه مومي. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. مونږ په دې قرآن کې خلق په هر ډول وپوهول خو انسان ډیر زیات جګړه مار دی. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. هغو ته چې کله هدایت راغی نو د هغه له منلو او د خپل رب له حضور څخه له بخښنې غوښتلو نه هغوی څه شي منع کړل. له دې پرته نور هیڅ نه دي چې له هغو سره همغه څه وشي چې له مخکنیو قومونو سره شوي دي یا دا چې هغوی عذاب مخامخ راتلونکی وویني. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. مونږ پیغمبران له دې کار نه پرته د کوم غرض لپاره نه لیږو چې هغوی د زیری ورکولو او اخطار ورکولو دنده سرته ورسوي. خو د کافرانو حال دا دی چې هغوی د باطل وسله راخیستې د حق د ټیټ ساري ښودلو هڅه کوي او هغوی زموږ آیاتونه او هغه اخطارونه چې ورکړل شول ټوکې ګڼلي دي. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. او له هغه چا نه غټ ظالم بل څوک دی چې هغه ته د هغه د پروردګار د آیاتونو په اورولو نصیحت وشي او هغه ورڅخه مخ واړوي او هغه ناوړه عاقبت هیر کړي چې د هغه سرشته د ځان لپاره په خپلو لاسونو سره کړې ده. کومو کسانو چې دغه کړن لاره کړې ده د هغو پر زړونو مونږ داسې پوښ اچولی دی چې نه پرېږدو هغه د قرآن په خبرو وپوهیږي او د هغو په غوږونو کې مو کوڼوالی پیدا کړی دی. ته که هغوی هر څومره د هدایت خواته وبلې هغوی به په دې حالت کې هیڅ کله سمه لاره ونه مومي. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ستا رب خورا بخونکی او رحم کوونکی دی. هغه که د دوی په کړو وړو باندې د دوی مؤاخذه کول غوښتلی نو سم د لاسه به یې عذاب لیږلی وای خو د دوی لپاره د وعدې ونې نیټه ټاکل شوې ده او دوی به له هغې نه د ځان ژغورلو او تېښتې هیڅ لاره ونه مومي. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. دا په عذاب اخته شوي کلي ستاسې تر نظر لاندې موجود دي. دوی چې کله ظلم وکړ نو موږ دوی هلاک کړل او د دوی هر یو د هلاکت لپاره موږ نیټه ټاکلې وه.
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. دوی ته لږ هغه قصه واوروه چې موسی علیه السلام ته پیښه شوې وه. کله چې موسی علیه السلام خپل خدمتګار ته ویلي و چې زه به تر هغه خپل سفر پای ته ونه رسوم تر څو چې د دواړو سیندونو یو ځای کېدو حد ته ونه رسیږم، که نه نو زه به تر ډېره وخته پورې همداسې روان یم. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. نو کله چې هغوی دواړه د هغو دواړو سیندونو د یو ځای کېدو حد ته ورسېدل نو له خپل ماهي نه غافل شول او هغه په داسې شان په سیند کې لاړل لکه چې کومه پخه لاره جوړه شوې وي. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وړاندې چې لاړل موسی علیه السلام خپل خدمتګار ته وویل راوړه زموږ سباناری د نن ورځې په سفر کې خو موږ ډېر زیات ستومانه شوي یو. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. خدمتګار وویل تا ولیدل دا څه وشول؟ کله چې موږ د هغه کټ سره دمه جوړه کړې وه په هغه وخت کې ماهي ته زما پام نه شو او شیطان زه داسې په غفلت کې واچولم چې تا ته د هغه یادول راڅخه هیر شول. ماهي خو په عجیبه ډول ووت په سیند کې لاړ. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. موسی علیه السلام وویل موږ خو د همدې په لټه کې وو. نو هغوی دواړه په خپلو پلونو قدم په قدم په شا ستانه شول او هلته هغوی زموږ له بندګانو څخه یو بنده ومینده چې هغه موږ په خپل رحمت سرلوړی کړی او له خپل لوري نه مو یو خاص علم ور په برخه کړی. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسی علیه السلام هغه ته وویل آیا زه له تا سره پاتې کېدای شم تر څو چې ته ما ته هغه علم را زده کړې چې تا ته درښودل شوی دی؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. هغه ځواب ورکړ ته له ما سره صبر نشې کولی. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. او له کوم شي نه چې ته نه یې خبر پر هغه څنګه صبر کولی شي؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. موسی علیه السلام وویل انشاءالله ته به ما صبر کوونکی بیا مومي او زه به په هیڅ چاره کې ستا له امر نه سر ونه غړو. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. هغه وویل ښه ده که ته له ما سره ځې نو له ما څخه د هیڅ خبرې پوښتنه مه کوه تر څو چې ما په خپله د هغې یادونه درته نه وي کړي. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. نو بیا دواړه وخوځېدل تر دې پورې چې کله هغوی په یو کښتۍ کې سپاره شول نو هغه په کښتۍ کې سوری وکړ. موسی علیه السلام وویل ته په دې کې د دې لپاره سوری وکړ چې د کښتۍ سپرلۍ غرقه کړي؟ دا خو تا ډېر سخت حرکت وکړ. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. هغه وویل ما تا ته نو ویلي چې ته له ما سره صبر نشې کولی؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. موسی علیه السلام وویل په هیره مې مه نیسه زما په برخه کې ته لږ غوندې له سختۍ نه کار مه اخله.
فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. بیا هغوی دواړه لاړل تر دې پورې چې له یوه هلک سره مخامخ شول او هغه سړي هغه وواژه. موسی علیه السلام وویل تا یو بېګناه وواژه په داسې حال کې چې هغه څوک نه ووژلي. دا کار خو دې ډېر بد وکړ. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وویل ما تا ته نه وویلې چې ته له ما سره صبر نشې کولی؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. موسی علیه السلام وویل له دې نه وروسته که ما در څخه د څه پوښتنه وکړه نو بیا ته ما له ځانه سره مه پرېږده. دا ځل خو زما له لوري درته عذر وړاندې شو. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. بیا هغوی وړاندې لاړل تر دې پورې چې کلي ته ورسېدل او د هغه ځای له خلکو نه یې خواړه وغوښتل، خو هغوی د دې دواړو له میلمه کولو نه انکار وکړ. هلته دوی یو دیوال ولید چې نږدې ولویږي. هغه سړي هغه دیوال بیرته محکم ودراو. موسی علیه السلام وویل که تا غوښتلی نو په دې کار باندې دې مزدوري اخیستلی شوه. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هغه وویل نوره له تا سره زما ملګرتیا پای ته ورسېده. اوس زه تا د دغو خبرو په حقیقت خبروم چې پر هغه باندې تا صبر ونه شو کړی. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. د هغې کښتۍ موضوع دا ده چې هغه د څو تنو بېوزلو کسانو وه چې په سیند کې د زیارکښۍ مزدوري کوله. ما وغوښتل چې هغه عیبي کړم ځکه چې وړاندې د یو داسې باچا سیمه وه چې هره بیړۍ په زور اخیستله. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. پاتې شو هغه هلک د هغه مور او پلار مؤمنانو. مونږ وویریدو چې دغه هلک به په خپلې سرکشي او کفر سره هغوی تنګ کړي. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. له دې امله مونږ وغوښتل چې د هغو رب د هغه په بدل کې هغو ته داسې اولاد ورکړي چې په اخلاقو کې هم له ده نه ښه وي او له هغه نه د صلې رحم هیله هم زیاته وي. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. او د دغه دیوال معاملات دا ده چې دا د دوه یتیمانو هلکانو دی چې په دغه ښار کې اوسیږي. تر دغه دیوال لاندې د دغو ماشومانو لپاره یوه خزانه ښخه ده او د هغو پلار یو ښه سړی و. له دې امله ستا رب وغوښتل چې دغه دواړه ماشومان د ځوانۍ سن ته ورسیږي او خپله خزانه راوباسي. دا ستا د رب د رحمت په اساس شوي دي. ما په خپل سر څه نه دي کړي. دا دی د هغو خبرو حقیقت چې تا پرې صبر ونه شو کړی. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. او ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی له تا نه د ذوالقرنین په باب پوښتنه کوي. دوی ته ووایه زه به د هغه څه حال تاسې ته واورم. إنا مكنا
ومكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. مونږ هغه ته په ځمکه کې قدرت ورکړی او هر ډول وسایل او اسباب مور بخلیو. هغه لومړی د لویدیځ خواته د یو اقدام اسباب برابر کړل ان تر دې پورې چې کله هغه د لمر پریواتو تر حده ورسېدو نو هغه لمر په تورو اوبو کې ډوبېدونکی ولید او هلته یو قوم وموند. مونږ وویل ای ذوالقرنینه ته دا وس هم لري چې دوی په تکلیف کړي او دا هم چې ښه چارچلند ورسره وکړي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.